او بعضې زنانه داسې وي چې هغوی د غریبۍ د وجې نه جاړي شکایتونه کوي نو خاوند غریب بیا د ډېر مال پیدا کولو لپاره حلال او حرام ته نه ګوري خو بس پیسې پیدا کوي نو هغوی ته زه ډېر په عاجزۍ سره دا درخواست کوم چې ګورئ زموږ خویندو میندو تاسو د سلف الصالحین د زنانو دا خبره یاد ساتئ چې کله به د هغوی خاوند د تجارت دپاره وتو نو هغوی به ورته ویل چې د حرام مال نه ځان ساته ځکه چې موږ لوږه برداشت کولی شو تنده برداشت کولی شو خو د جهنم اور نشو برداشت کولی بعضې وخت کې خاوند د حرام مال نه ځان ساتلی شي خو غریب په قرضونو کې دومره ډوب وي او د قرضونو باره کې راځي هم باللیل وذل بالنهار ټوله شپه د قرض د وجې نه غمجن وي او خوب ورله نه ورځي او د ورځې ذلیل وي غریب یو متل دی چې د غرونو بوج سپک وي د قرض د بوج نه محترم و مختصر خبره ده چې قرضدارو باندې رسول الله مبارک جنازه هم نه ده کړې دغه شان قرض شهید ته هم نه معاف کیږي ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل وای هغه کور زه بد ګڼم کم چې د ډېرو ورځو خوراک په یو ځل خوري نو هوښیاره زنانه هغه ده کومه چې په لږ خرچه باندې خپل کور چلوي په هر انسان باندې په زندګۍ کې مختلف اوقات راځي کله مالداري کله غریبي کله صحت کله بیماری کله ځواني او کله بوډاوالی لیکن یاد ساتئ نیک او صالح زنانه هغه ده چې هر حالت کې د خپل خاوند سره وفا کوي د تقدیر په هره فیصله باندې راضي وي الله جل شانه دې زموږ او ستاسو په زنانو کې د صبر او د استقامت ماده پیدا کړي او الله جل شانه دې د خوږ پیغمبر په اخلاق باندې منور او مالامال وګرځي وما علينا الا البلاغ